بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. قدرمنو کتونکو، همیشه چې کوم دی نو یوازې نه یم او راسره چې کوم دی نو د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته مختلف د دې خاورې، د دې وطن، د دې معاشرې نه تړلي چې کوم هغه غلي چې را سره شرکت کوي، د هغوی د دې معاشره، د دې وطن، د دې خاورې په ترقۍ کې څه نه څه کردار وي. نن هم یوازې نه یم او راسره چې کوم دی نو د الفاروق ریل اسټیټ نه د هغوی چې کوم اونر دی، کرته درته دی، مشر تابع دی، راسره چې کوم دی نو محمد فاروق افریدي صاحب راسره په خپرونه کې ملګری دی. هغوی سره به خبرې ترې کوو چې د هغوی دغه کار زیار، د هغوی ستړې نن په کوم چوکۍ یا نن کوم مقام باندې دي، دې ته په رسېدو کې د هغوی څومره محنت دی، څومره ستړې تېرې کړي، څومره ستونزې ورته مخې ته راغلي دي، او بیا چې کوم دی نو د دې خطې ته، د دې خاورې ته د ترقۍ یا خپل انویسټمنټ چې کوم دی نو هغه دې خاورې ته یې راوړی دی، په هغې به خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه عدنان ورور، تاسو راغلي، موږ دفتر له شکریا ادا کوو. زموږ اواز خلکو ته رسوئ. علم وتله ولا علم خاد آباد لره. خوشحاله اوسئ. څنګه ژوند ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. کار روزګار هم ښه دی؟ او الحمدلله ډېر زبردست. چېرته هم موږ زیاتره ګورو نو د بزنس سره وابسته خلک زیاتره اخره کې افریدي نوم راځي، چې دا ولې د صرف د افریدیانو په نظر کې د بزنس طرف ته زیات فوکس یې که څنګه؟ دا داسې ده، زمونږ د افریدی قوم دا موږ داسې یو چې قبایل یو، او زمونږ د کم قوم چې د په ډېر عجیبو نومو باندې مخکې خلکو پېژندلو. یو خو د خلکو عجیبه شناخت ورکړی و، او یو داسې وه چې د کاروبار نه او د ژوند نه موږ د خلک لږ لرې وو. اوس موږ په دې باندې ډېر زیات فخر کوو. د رینګ روډ داسې د پېښور کې د کاروبار یو مرکز دی، نو په دې کې که 4 دفترې وي، په دې کې به 3 افیس د افریدو وي، او کاروبار به کوي، ژوند به کوي. نو شکر دی زموږ هغه کم مخکې پهچان هغه بدل شو، کاروبار په طرف باندې لاړو. صحیح دی. دې نه خو بس بیا یو سیده یو سبق ستاسو راتلونکي کم زلمې کول دی، هغې ته تاسو یو چوکۍ یا یو پلیټ فارم یا یو ټریک مو ورته کېښه چې یاره زمونږ لاره چې کوم ده نو اوس د بزنس طرف ته ده. نو زمونږ دلته چې څومره مطلب مونږ د افریدو دفتر یا کاروبارونه ټولو دا کوشش دی. اول زما چې مطلب مونږ د خپل علاقې ځوانان ځان سره راولو، هغه مونږ ځان سره په روزګار کو، په کاروبار کو، نو هغه بیا مطلب مخکې نورو خلکو ته موقع ورکولی شي. زه خپل هر یو کس له دا خبره کوم چې ما سره دلته څومره کسان دي، ټول ما سره افریدي دي، چې ټول زه دا خبره کوم چې تاسو ټول خپل افیس چلولی شئ، تاسو ټول دې نه ښه افیس جوړولی شئ، دې نه ښه کمپني جوړولی شئ، دې نه ښه کمپني تاسو چلولی شئ. چل زده کوئ موږ سره. صحیح دی جی، صحیح دی جی. محمد فاروق افریدي څوک دی اصل کې؟ بنیادي کوم ځای کې خاپوړې کړي دي، کوم ځای نه راغلی دی، تعلیمي هلې ځلې چېرته نه کړي دي، چېرته رسېدلی دی، په باره کې هم راته ووایه. مونږ خو زه په خپله د یو غریب خاندان سره تعلق ساتم. په پیدایش هم چې کوم دی باړه کې شوی دی، او بیا ملته کې مونږ ستر شوي یو. بیا په شیخان ورته وایي، باړې سره نږدې علاقه ده، راځي پېښور کې. هغې کې علیګړ سکول و، علیګړ پبلک سکول، په هغې کې مونږ د نرسري نه واخله تر 7 پورې مالته کې مطلب دا ایجوکیشن کړی دی. بیا هغې نه بعد د باړه سکول په بټاتل بازار کې، هغې کې مونږ 8 چې کوم دغه ملته کړی دی. بیا هغې نه بعد مونږ د قاید سکول کې FEC کړی ده. هغې نه بعد بیا په اسلامي انسټیټیوټ کې چې کوم دی ډپلومه کړې ده. بس هغې نه بعد بیا چې کوم دی زموږ روزګار سایډ له مطلب ذهن جوړ شوی دی. بیا دلته یو مارکیټینګ کمپني وه، په هغې کې چې کوم دی مونږ مارکیټینګ کولو، او هغې سره هم چل زده کولو. لکه نن ما سره کم کسان ناست دي، دغه شان هلته کې ما هم چل زده کولو، او زما 1% و په پلاټ خرڅېدو کې، او 1% 22,000 روپۍ وې. نو ما پهله ځل تقریبا 3-4 مهینې بعد سټرګل هم وکړو. د هغې نه بعد ما 2 پلاټونه خرڅ کړو، نو ماله 44,000 روپۍ کمیشن میلاو شو. نو ژوند کې پهله ځل ګټه وه، ډېره غټه مزه یې وکړه، او ډېر زیات پې خوشحاله وو. کور ته لاړو، نو بیا چې کوم دی ما مور ته مو ویله مې دا پیسې مې ګټلي، مزدوري مې کړې، مور ته ورکړه، خور له ټولو ته مې پیسې ورکړې، ځان له خرچې نه مې د څه پرېښودې. ما سره په هټنګ کې الټو موټر و مهران، هغه زموږ مشر ورور اخیستی و، کور منډې تللې دپاره، زه پکې تلم راتلم. نو بس هغې نه بس سټرګل هم وکړو. په دې منځ کې ډېرې ټیټې اوچتې راغلې، ډېرې سختې او ډېر ستونزې تکلیفونه راغلي دي، خو نن شکر دی یو په ډېر ښه پوزیشن کې موږ روان یو. صحیح. خلک به تاسو ګوري یاسین، نو د دې په شا مطلب څه پیغام ورکول غواړئ چې دا یکدم خپل یو ځای کې امپلای او بیا چې کوم دی خپل کاروبار مالک و، نن په یو پوزیشن کې دا وجه څه وه، یا د ژوند کې هغه مونږ وایو که نه ډیټرنینګ پوینټ چې ورته وایي، هغه څه و؟
زه خو اکثر دلته کې چې کله زموږ خپل میټینګ وي زه خپل ملګرو ته دا خبره کوم چې زه کله کله په لار باندې راځم زه خپل ټیچر ګورم چې کوم هغه ټایم کې موږ مطلب سکول کې ورسره وو زموږ ټیچران هغه موږ ګورو هغه پیدل روان وي او موږ په ګاډي کې وو یا ورکوټ یا غټ ګاډي خو موږ روان وو نو زه په خپل زړه کې بیا داسې ماته لګوم د احساس چې زه دا وګوره دا هغه ټیم په سیلری باندې وو هغه ټیم کې د مطلب دغه سیلری وو همدغه پیدل مزلې کولو موږ راولو خپل کاروبار ته پرېمنس کې موږ ځان باندې سخت تیرې کې ما چې پهله افیس کولا اولو باړه کې مې کولا کو دومره روم ولکه څومره دارې په دې کې مونږ افیس جوړ کړو او بیا په یې کې مونږ چیک بورډ لګول یو سایډ له زمونږ افیس شو خپل افیس شو بل سایډ له زمونږ ویټینګ ایریا شو ویټینګ ایریا کې مونږ فورمونه ولګول او چې کوم خپل افیس وای کې ډېر کمزوري لیول ولا صفه ولګولې او دا غي د لپاره ما سره په کور کې 1 to 5 موټر سایکل هغه ما خرڅ کړو سیټینګ د لپاره نو سټرګل مو کړو خواري مو کړل او مونږ اول زنده کوشش وو چیرې مطلب د یو سټیج ته ځان ورسوو چې سبا زما د کور ماشومان یا زما وراره یا زما زوی یا زما ورور دا بل ځکه چې کنده په امپلوي بیس پاتې نشي چې په سیلری باندې کارونه کوي د خپل کاروبار خپل سیټ اپ هغه سټرګل روان دي ان شاء الله نور بم کېږي همدغه شاندا څنګه هم د اعلان امید مغه شانته بل لا پکوي ان شاء الله سیدی دغه د کمپنۍ بنیاد چې کمال فاروق ریل اسټیټ دا هم کله کې خودو د دې بنیاد او اوس چې کوم دنو څومره پروجیکټس لري دا خو تقریبا مونږه په 2020 سٹارټ کې چې کنده د الفاروق اسټیټ مارکیټینګ کمپنی بنیاد یې وو پهله خو مونږ به نورو په پروجیکټونو کې چې کنده کار کولو بیا په 2022 کې مونږ یو پروجیکټ وکړو په کوارټور باندې هغه سر ته ورسېدو خلک پکې ژوند کوي خلک پکې خپل کورونه دي برابر دي بیا په 2024 کې مونږ دلته د مدینه کالونی کې یو پروجیکټ وکړو هغه هم سر ته ورسېدلو خلکو ته هر څه ملاو شوي دي اوس په دې وخت کې مونږ په نچګالۍ کې یو پروجیکټ بریال هایټ په نامه باندې سٹارټ کړی دی ان شاء الله چې هغه هم په 2 اگست کې به اوپننګ هم کېږي او کار به په سٹارټ کېږي صحیح دی په مارکیټ کې ډېر خلک دي هر سړی وایي چې زما دا پروجیکټس دی زما دا کمپنی ده زما دا آفر دی هغه خپل چې کوم دی نو خپل پروجیکټس خلکو ته ډسپلی کوي مخې ته کوي ستاسو پروجیکټ د نورو خلکو نه څومره جدا دی او څومره ځانګړی حیثیت لري مونږ خو چې کوم خپل پروجیکټ وي او کوم خپل وي لکه تر اوسه پورې مونږ په پرادي چرته پروجیکټ کې کار نه دی کړی او نه کوو ځکه چې هغه کې ډېرې مسالې وي ډېرې ستونزې تکلیفونه پکې راځي او چې کوم زموږ خپل پروجیکټ وي زموږ ټول اول کوشش دا وي چې مونږ خلکو ته په یو ښه لوکیشن باندې ځای ورکړو مطلب لوکیشن بیسډ وي د هغې نه بغیر چې کوم د هغې کې نه کم سهولیات وي هغه د نورو پروجیکټونو موږ ته کوشش دا وی چې مطلب خلکو لخه سہولیات پکې راوړو ځکه چې خلک زموږ پروجیکټ خوښوي پندې به خوښوي چې مطلب موږ به د خلکو نه ډیفرنس کم سہولیات هغه به ته موږ پېښ کوو صحیح دی جی صحیح دی زه مطلب یو عام وګړی یا د دې معاشري عام فرد زه چې کوم نو یو پروجیکټ کې انویسټمنټ کوم یو پروجیکټ کې زه برخه اخلم نو ماته د کوم خبرو خیال ساتل پکار دي چې زه د دوکې نه بچ شم زه د فراډ نه بچ شم مارکیټ کې ډېر خلکو فراډز کړي دي نو چې هغې نه بچ شم نو ټول اول ضروری خبره خو دا چې په کم ځای کې تاسو لا څوک وایي چې زه پلاټ در کوم او په انسټالمنټ تاسو خلای کوشش پدا کوي چې مونږ له ډایرکټ په ډاون پیمنټ باندې قبضه ملو شي چې قبضه نه ملويږي په دې کې فراډ خامخا کې دی شي صحیح دویمه خبره دا چې تاسو به د غازی ټول ډاکومېنټس چې کوي مطلب یو ځکه تاسو انویسټمنټ کوي چې تاسو له غازی ټول مطلب آیډیا تاسو سره وي چې مطلب دې کې څه کول دي څه کېږي څه بنه کېږي بل دا ځای ډاکومېنټس کلیر دی نو سی کلیر دی نه دی کلیر نو دا ټول شیزونه به ګوره بل د یو کس کردار ته به هم ګوره چې مطلب دا کم کس د پروجیکټ د مخکې څه کړي دي نور پروجیکټونه سر ته رسولي نه دي رسولي شته دی نشته دی پهله ځل لاغل دی نه مخکې کړي دي پهله ځل لاغلی په دې پروجیکټ کې د خلکو له څه ورکړي که نه نه دي ورکړي تاسو به بیا دوکې نه بچ کېږئ تاسو تر اوسه پورې چې کوم نو خلکو ته خلک وایي که نه چېره مونږه پرومس پوره کړی دی کوم وعدې مو خلکو سره کړي هغه هم پوره کړي دي څومره وعدې مو خلکو سره پوره کړي دي یاره مونږ 100% هر یو شی خلکو ته کلیر کړی دی که تاسو وایئ چې مونږ پروجیکټونو ته بوځئ مونږ به ویزټ هم درکړو تاسو زموږ پروجیکټونه بالکل په خپله کتلی شئ چې هغې کې به خلک اوس رهایش پذیر وي صحیح دی تاسو ته ښه پته زموږ دا خطه یا زموږ دا خاوره دلته خلک ژوند کوي نو ډېر زیات داسې میډل کلاس به ورته وایو لوور کلاس خو خیر دې ته اپروچ نشي کولی خو میډل کلاس خلک دي د دې دپاره په اسانو قسطونو په اسانو پیسو باندې څه داسې څیزونه شته ستاسو پروجیکټ چې هر میډل کلاس یا یو نوکر پیشه سړی چې کوم دی نو هغه په دې کې خپل ځان له یو مستقبل جوړولی شي نه بھائی فی الحال خو مونږ داسې پروجیکټ نشته دی ځکه چې کوم زموږ نه چاګالۍ پروجیکټ سټارټ کوو هغه هم داسې دی چې مطلب لږ
د لګري کلاس بالکل او دا غینه بغیر مونږ کوشش دا شروع کړي پېښور کې او اوس مونږ په دې کوشش کې یو چې مونږ د یو کولاو زیو ګورو خو چې یو لوکیشن خوي بل چې ریټ لکه کم ځکه چې مونږ سره څوک انویسټمنټ کوي نو هغه به غریب نه غریب سره انویسټمنټ کوي. زما مقصد هم د خبرې دا و چې زمونږ د خلک ډیر زیات غریبانان هم دي نو خامخا هغه غواړي چې خپل کور او بچو له مستقبل جوړ کما د کرای کور نه ځان خلاص کما نو دا مونږ هم دا غواړو چې مطلب کوم خلک پرند کور کې ژوند کوي گزاران کوي چې خلک مونږ د رنټ د کور نه روباسو هغه مونږ هغه رنټ پیسې بچت کو هغه مونږ خپل ځای ورکو بل پر روان وخت کې ان شاء الله کوم داسې منصوبه جوړ کړه پېښور کې ان شاء الله ارادم د فول کوشش هم ده کچره د سوو شو نو ان شاء الله خلکو له بیا مونږ د فیسیلیټیز هم ورکاو چې مونږ به وتا کنسټرکشن هم په خپل کوو څوک چې وچاره ما تر آبادی وکي او زبک انسټالمنٹ در کوم سره کیش روپې نشته نو ان شاء الله دا کوشش هم زمونږ وی چې خلکو له مونږ دا کنسټرکشن خپل کوو. سید جی دا هو د ریل اسټیټ طرف ته مونږ لاړو اوس د محمد تاسو سره چې کوم د پرفیومز پراته دي بریال په نوم باندې د دې په اړه وایي چې دا مو ذهن ته څنګه ایډیا را او دا کله لانچ شو؟ بریال دا خو یو سوچ دی اول به بریال باندې خبرو کو بیا پرفیوم دی او اوس زما زویم دی بریال او هغه د دینه بعد چې کنده پیدا شوی دی نو بریال یو سوچ او دا بیا مونږ ملګرو سره مطلب ډسکشن کولو خبره اترې میټینګونه کېدل بیا مونږ ویل چې مارکیټ له خپل پروډکټ راوړل نو په دې باندې بیا مونږ ډېر کار وکړو یاره کم پروډکټ پروړو کم یو شی به ویکس شی به داسې دا کو چې مطلب هغه خلکو ته مونږ فایده ورکو نو بیا ډېر ملګرو په دې باندې مونږ سره دغه کو چېرې پرفیوم جوړول پکار دي بیا پرفیوم دلته لوکل جوړیږي هر ځای کې جوړیږي هر سړی جوړول شي نن سبا ټایم کې مونږ په دې باندې اوس مطلب دومره کار کړي په حال دا شی زموږ مارکیټ ته نه وتل دا صرف سیمپل دی مونږ سره موجوده دی حالان کې مونږ په خیبر کې په پروګرامونه په کړي دي کارم په کړي دي ان شاء الله 15 اگست کې به مونږ دا مارکیټ ته رارسي ځکه چې زموږ سٹاک را روان دی د لپاره مونږ غټ پلانینګ وکړو چې مونږ د دې ټول سیټ اپ دلته پېښور ته راوړو هغه کې به زموږ د ټول نغټ مقصد هم دا وی چې مطلب دا زموږ د علاقې د څومره ځوانان د راشي دلته کې موږ سره پر روزګار باندې شي. صحیح دي مستقبل کې څه ارادي دي څه کول غواړي چرته رسیدل غواړي ځان چرته په مستقبل کې قتل غواړي یا دغه نن مقام دی چې بیا مستقبل کې ځان چرته ګوري؟ نو ان شاء الله زموږ خو د لوی رب نه ډېر لوی توقعات دي چې ان شاء الله یو داسې پلیټ فارم به جوړو د ټولو پښتنو لپاره زه که قبایل وصیت کم یا افریدي یاد کم دا به زه غلط شم زه به ټول پښتانه یاد کم ځکه چې څومره پښتانه دي د دې لپاره به داسې یو پلیټ فارم ان شاء الله جوړو چې هر بچي د موږ دا کوشش کوو چې هغه به موږ راولو هغه به موږ په خپل روزګار باندې ودرو. نو زموږ خپل دا کوشش دی او بریال لپاره چې کوم دا زموږ یو پرفیوم دی خو په دې کې زموږ کوششونه دي چې دا مونږ بریال گروپ اف کمپنی کو او په دې کې مونږ نور شیزونه خلکو ته مطلب پیش کو په مارکیټ کې چې خلکو کم بهاري پروډکټ استعمالوي چې هغه نه د خلکو ذهن دغه شي خپل د علاقې پروډکټ استعمال کینو د علاقې فایده را زمونږ نه دا ځکه چې د علاقې څوک یو لوکل شي مطلب سپورټ کې نو فایده به علاقې ته ځي. صحیح ډیره زیاته مننه تاسو خپل قیمتي وخت افغان ټي وي ته وخلو کور مودن خوشاله اوسئ ډیره مننه. کله کتونکو دا را سره چې کوم دی نو محمد فاروق افریدي چې هغه د خپل ژوند د کم کار زیار دی بیا چې په کوم مقام رسیدلی دي مطلب خپل کاروبار طرف ته اشاره کولې ځوانانو ته هم اشاره ورکوله چې بھئی سبق ویل نه پس صرف دا نه چې زه به سرکاري نوکر کېږم او هغې پسې به خپل نیم ژوند خراب کړم بلکې خپل کاروبار طرف ته راځي او خپل کاروبار دپاره چې کوم دی نو دغه لارې هوارې کوي خپل سوچ خپل فکر داسې نه چې دوی خپل ماضي خبره یې کوله هغه دې دپاره کوله چې مونږ وایو چې ما سره پیسې نشته یا ما سره دومره انویسټمنټ نشته نو هغوی پکې چې کومې خبرې وکړي که د هغه خپل د بایک خرڅولو خبره وکړه یا د خپل د ګاډي خبره وکړه او په کوم انداز کې وکړه د دې مطلب دغه و چې بھئی تاسو زیرو نه سټارټ واخلئ او بس صرف چې کوم دی نو اراده وکړئ او بیا ورپسې محنت ضروري دی. انشاءالله راتلونکي خپرونه کې به داسې قیمتي خلکو سره به ستاسو لیده کاته کوو. اجازت غواړم د الله په امان.